هغه 50 ښځې چې له دوی پرته افغانستان کې ځانګړي عملیات نه کیږي. د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. د کابل د ختیځې څنډې په یو لوی نظامي مرکز کې د میرمنو یوې ډلې د غره لمن ته نږدې ډزې کولې. پوځي یونیفارم یې اغوستی و، په زغروال او محافظتي خولۍ هم سمبالې وې. تورنګه M4 ټوپکونه یې په لاس کې خپلې نښې یې پخولې. دوی د افغان ځانګړو ځواکونو پوځیانې وې. ما یې 2 ورځې سخت او درانه پوځي تمرینونه او نښه ویشتنې له نږدې ولیده. هغه څه دي چې دوی له نورو ځانګړي کوي. د میرمنو دا ډله په افغان پوځ کې یوازینۍ هغه ده چې کار یې عملیاتي بڼه لري او عملاً په جنگي عملیاتو کې برخه اخلي. دوی د افغان حکومت مخالفو ډلو په وړاندې په سختو او پیچلو عملیاتو کې ونډه لري. خو کله چې بیرته نظامی مرکز ته راګرځي په دوامداره بڼه پوځي تمرینونه او روزنه ورکول کیږي. د بریدونو او چاپو پر مهال دوی له چورلکو راکوزیږي، بیا ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره پلي مزلونه کوي. د ښځینه ځانګړو ځواکونو اصلي دنده په نښه شویو کورونو او سیمو کې د ښځو او ماشومانو پلټل او له هغوی څېړنه ده. جمیله 1.5 کال کیږي چې ځانګړو ځواکونو ته راغلې. په بیلابیلو عملیاتو کې یې ونډه اخیستې. هغه وایي کله چې په نښه شوي کور ته ننوځو میرمنې او ماشومان تلاشي کوو، بیا یې یو امن ځای ته وړو او څېړنه ترې کوو. ماشومانو باندې پام کوو چې ونه ډار شي. اوس د افغان حکومت په ځانګړو پوځي عملیاتو کې هغه که شپنې یا ورځنی وي ښځینه ځانګړي ځواکونه ګډون کوي او له دوی پرته هیڅ عملیات نه کیږي. د ځانګړو عملیاتو د کلي اردو قمندان محمد فرید احمدي وایي دغه سرتیري له نارینه پوځیانو سره د هغو کورونو په پلټلو کې مرسته کوي چې شک پرې کیږي. د نوموړي په خبره د جګړې په ډګر کې دې سرتیرو ته اړتیا حس کېده. په زیاترو عملیاتو کې چې موږ په ټول افغانستان کې کول، دښمن په مکارۍ او فریب هڅه کوله چې ښځو کې ځانونه پټ کړي یا وسلې او مهمات هغوی ته ورکړي او ځان بېګناه وښیي، نو اړتیا وه چې دوی پوځ ته راشي. د ښاغلي احمد په خبره له 2010 کال وړاندې د ناټو پوځي میرمنو دا کار کاوه، خو له هغه وروسته موږ خپل ظرفیت لوړ کړ او میرمنې مو په ځانګړو ځواکونو لیکو ته جذب کړې. زموږ د ځانګړې کتې له پوځي میرمنو پرته هیڅ عملیات نه کیږي، هغه که شپني وي او یا هم ورځني. یوازې 50 میرمنې ښځې په 2011 کال د افغانستان په ځانګړو ځواکونو لیکو کې وګمارل شوې. هغه ځواک چې تر نورو امنیتي او دفاعي ځواکونو غښتلی او غوره ګڼل کیږي. خو دغو ځواکونو کې د میرمنو شمیر لا هم له 50 نه اوړي، مګر په ټول افغانستان کې بیلابیلو ولایتونو ته د عملیاتو لپاره استول کیږي او د هر ځانګړو عملیاتو پر مهال د دې میرمنو له ډلې لږ تر لږه د 2 حضور اړین دی. وړې ډلې یې په پلازمینه کابل او د بیلابیلو ولایتونو په هوایي ډګرونو او پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شوي او له ځانګړو ځواکونو سره ټولو عملیاتو کې ښکېلې دي. د ښځینه ځانګړو ځواکونو قمندانې چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي راته وویل دوی باید تل تیارسۍ په حال کې اوسي. هغه وایي زموږ دندې سملاسي دي، له وړاندې مو نه خبروي او ځای یې هم مشخص نه وي. 3 یا 4 ساعته وړاندې راته وایي چې عملیات لرو، نو نجونې تیاریږي، لنډ معلومات ورکول کیږي او ځي د عملیاتو په لور. دې قمندانې د خپل ځان په اړه وویل چې په امریکایي فلمونو کې د پوځي میرمنو په لیدو یې له نظامي کېدو سره مینه پیدا شوه. 8 کاله وړاندې د کورنۍ په خوښه ځانګړو ځواکونو ته راغله او تر هغه 2 کاله وروسته قمندانه وټاکل شوه. دغو پوځیانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر 100 ډیرو عملیاتو کې ونډه اخیستې. خو وایي د وظیفې محرمیت او دا چې خپلوان او ګاونډیان یې د پوځي ښځو په اړه ښه فکر او باور نه لري، نو ځکه له دې هم خبر نه دي چې د ښځینه ځانګړو ځواکونو قمندانه ده. فکر کوي چې په یو خصوصي شرکت کې دنده لري. د ځانګړو ځواکونو نور نجونې هم کیسې درلودې، خو د ځانګړو ځواکونو په لیکو کې د دغو ښځینه پوځیانو وړه ډلګۍ وایي د وسلې په اوچتولو د نارینه سرتیرو سره اوږه په اوږه د ناامنۍ په ضد او یا هم له هغو باورونو سره جګړه کوي چې په پوځ کې د کار سخت او ناسم بولي. تاسو د دغه 50 ښځینه ځواکونو دنده په ځانګړو ځواکونو کې څنګه ارزوئ؟ لطفا خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ. چې ویډیو مو خوښه شوي نو حتما در سره لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. د نورو تازه او هر قسم معلوماتو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان ووهئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.